زما عزتمندو کله چې د الله تبارک و تعالی د طرفنا حکم وشو چې مز کوئ او د مز دا نظام اجتماعي پکار دی چې یو ځای ته مسلمانان راجمع شي د هغې انتخاب پکارو نو الله تبارک و تعالی محبوبو د الله په حکم سره هغې لپاره د یو ځای انتخاب وکړو چې محلې والا به دې ځای کې راجمع کېږي او د هغې نوم یې کېښودو جومات مسجد چې دلته به الله ته سجده کېږي. اوس دغه جومات آبادول جومات جوړول د جومات آبادولو دوه طریقې شلي. یو د دې تعمیر په لحاظ سره د آبادول او دویم دنه اعمالو په لحاظ سره د آبادول دي. کم خلق چې دا جوماتونه آبادوي د تعمیر په لحاظ سره نو نبی علیه السلام هغو ته زیری ورکو چې من بنا لله مسجدا بنا الله له بیتا فی الجنه. څوک چې د الله رضا لپاره جومات جوړ کړي الله به هغه له په جنت کې کور جوړ کړي. اوس دا مکمل جومات جوړول دي نسچا چې پکې څومره حصه واخسته. یو حدیث پاک کې راځي اگر چې د مرغۍ د جالې عمره ولې نه یعنې معمولي څه پکې واخسته بیا هم الله تبارک و تعالی تعالی دغه اجر ورکړي. الله ډېر سخي بادشاه ذات دی. الله والا په جنت کې کور جوړي. بیا نبی علیه السلام ته الله تبارک و تعالی د مسلمانانو هغه خلق چې هغو جماعتونه جوړي د هغو د ایمان بشارت ورکو چې انما یعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر واقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش الا الله. چې یقینا جماعتونه هغه خلق آبادي چې د هغو په الله باندې ایمان وي او د قیامت په ورځ باندې ایمان وي او دو مز قایمولو والا وي زکات ورکولو والا وي او ولم یخش الا الله او د الله نه علاوه د بل چا نه یریږي نه. دا صفات پکې موجود وي. ایمان دی په آخرت باندې او په الله باندې. موز گزار دی دا کس. زکات ورکولو والا دی او د الله نه علاوه د بل چا نه یریږي. دا کس کوم دی د ایمان بارکه الله ته حکم راکړي چې د ایماندار دی. لہذا جماعت آبادی دا د دې خبر نشانی ده چې دا سړی ایمان والا دی د مؤمن دی. او بل ځای کې 18 سپارې کې سورۃ النور کې الله تبارک و تعالی فرمایي فی بیوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. چې الله تبارک و تعالی اجازه را کړې ده په کورونو کې چې هغه نوم اوچت کړی شي مراد دینه جماعتونه دي. ويذكر فيها اسمه او په دې کې هغه نوم یاد کړی شي يسبح له فيها بالغدو والآصال او په دې کې د الله تبارک و تعالی تسبیح بیان شي سحر او ماښام. نو د جماعتونو مقصد پای کې د الله یاد دی. نو کوم خلق چې تعمیر په لحاظ سره جماعتونه آبادي هغو له هم الله تبارک و تعالی اجر ورکوي چې هغه له په جنت کې کور جوړي. بیا کوم خلق د دې صفایي خیال ساتي دې کې دنه صفایي کوي نو النبی علیه السلام بی فرمایي عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها چې رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم مونږ ته راکړو چې محلو کې جماعتونه جوړ کړئ او دویم وینظف ویطیب چې دا پاک صفا سوتره ساتئ. صفا سوتره ساتل مطلب دا دی چې دا دی غلط عقیدې والا قسم دې داخل نشي چې هغه عقیدتاً هم پاک وي او هغه جسمن او بدنن چې کوم دی او کپړو لحاظ سره هغه هم پاک وي. جسم هم دی هغه پاک وي کپړې هم پاکې وي. دې جماعت ته دننه داخلېږي او د دې جماعت کې دننه چې کوم شی دی دا پاک دی. دې کې قالین لګېدل دی دا پاک وي. دې کې چې کوم شی دننه لګېدل دی هغه پاک پکار دی. د هغې صفایي سترهی پکار ده
او پاکو نه دا هم مراد کېدی شي چې دې کې حلالو مال نه دا جوړ کړي دا استعمالوي په دې کې چې صاحب مصلی باندې کس مسکی هغه د حلالو مال نه تا پای کې لګولې دا تا ته الله تبارک وتعالى د هغې اجر راکوي. نبی علیه الصلاة والسلام فرمای احب البلاد الى الله المساجد مساجدها. الله ته ټول نه محبوب او غوره ځایونه په دنیا کې هغه جماعتونه دي. وابغض البلاد الى الله اسواقها. او الله ته ټول نه بد ځایونه مبغوض ځایونه په دنیا کې هغه بازارونه دي منډې دي. ځکه چې هلته کې الله تبارک وتعالی نافرمانیان اکثر کیږي د هغې د وجې نه هغې ته بد ځایونه وویل او په جومات کې د الله یاد کیږي د دې وجې نه دې ته ښه ځایونه وویل. دغه شان ته کوم سړي جومات سره زړه نښتی دی نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي د قیامت په ورځې باندې الله تبارک وتعالی به اووه کسان داسې دي اووه قسمه خلقو له به خپل د عرش د سوري لاندې سوری ورکوي. هغه کسان کم دي نو د هغې تفصیلا بار بار بیان شوی دی. په هغې ورځې باندې الله د عرش د سوري نه علاوه بل سوری به نه وي. په هغې کې یو کس هغه دی ورجل قلبه معلق بالمسجد چې دا زړه د جومات سره نښتی دی د جومات تعمیر لحاظ سره هم نښتی دی د عبادت لحاظ سره هم. جومات کې پنکه خرابه شله دروازه خرابه شله جومات کې بجلی خرابه ده بلف نشته صفایه انتظام کوي د اوبو انتظام کوي دا ټول سوچ کوي دا جومات سره زړه نښتی دی. زموږ جومات جوړ شي ښایسته شي دې سره زړه نښتی دی او دې سره سره دې خبرې سره زړه نښتی دی چې الله تبارک وتعالی د کور ته لاړ شم دې کې دننه مونځ ادا کړم د سحر ادا کړم ماسپښین ادا کړم مازدیګر ادا کړم ماسخوتن ادا کړم ماښام ادا کړم دا زړه جومات سره نښتی وي دله الله تبارک وتعالی به د قیامت په ورځ باندې خپل د عرش سوري لاندې سوری ورکوي. او ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایو من غدا الى المسجد او راح څوک چې سهار ټایم کې جومات ته لاړ یا ماښام ته اعد الله له نزله من الجنة كلما غدا او راح الله بدله په د هغې بدلې کې جنت کې مېلمستیا تیاری کله چې د سهار جومات ته ځي او که ماښام جومات ته ځي. او یو روایت کې دي المساجد بیوت الله جماعتونه دا د الله کورونه دي والمؤمنون زوار الله او په دې کې مؤمنان چې کوم راځي دا د الله طرف له الله له ملاقات له راځي او دا د الله زیارت له راځي. لهذا وحق على المزور ان يكرم زائره د چا زیارت له چې څوک ځي هغه له پکار دي چې خپل زیارت کوونکي اکرام وکړي. لهذا الله تبارک وتعالی د دې چې کوم دا جوماتون ته راځي ناست وي جماعتون سره زړه نښتی دی الله تبارک وتعالی دوله د هغې بدلې کې جنت کې مېلمستیا تیاري جنت کې به خپل هغه دیدار ورته کوي او الله تبارک وتعالی د دو مېلمستیا تیاري. بیا جماعت کې ته جو مونځ کوئ دکان کې گئے په پټي کې گئے په چینی کې گئے په ګودر کې گئے او یو جماعت کې ته مونځ کوئ نو الله تبارک وتعالی د دې ځای والا مونځو ته اهم وګرځو او د دې ثواب تا ته بیان وکړو چې دا د 25 نه واخله 27 درجو پورې الله تبارک وتعالی تعالی د دې هغه اجر راکوي. او صرف اجر نه مستا کور کوم کولی شو مستا په دکان کوم کولی شو مستا په ګودر کوم کولی شو ستا زړه جومات سره نښتی اوس ته کور نه روان شلې نو دا روانېدل هم الله تبارک وتعالی بې ځایه نه بوځي بلکې د هر قدم بدلې کې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې دې جومات ته ووته د کور نه دې چې کله یو قدم اخلي الله تبارک وتعالی د یو قدم باندې یو ګناه مټاوي مړ کوي او د هغې بدلې کې یوه درجه در اوچتوي. نو دا قدمونه چې څومره ته جومات ته اخلي دا هم بې ځایه نه ځي د دې بدله هم الله تبارک وتعالی تعالی راکوي. بیا ته جومات ته راغلی او لا ټایم شته ته مونځ باندې ودرېدې نو دغه ټایم کې څو پورې چې مونځ کې ولاړې یا مونځ انتظار کوي فرشتې تا لپاره دعاګانې کوي او کومه دعا کوي دا کوي اللهم صل علیه اللهم ارحمه اے الله دماندې ته رحمتونه ووری او دماندې برکتونه ووری او دماندې رحمتونه ووری. څومره عظیمه دعا ده فرشتې دا چې کوم کس کور کې مونځ کوي هغه لپاره نه کوي کم کس بازار کې په دکان کې مونځ کوي هغه لپاره دا دعا نه کوي دا چې جومات ته کم کس راځي هغه لپاره دا دعاګانې کېږي. دا د جومات فضیلت دی دا د جومات او د مسجد چې کوم دی عظمت دی. او یو حدیث کې راځي تر هغې پورې څو پورې د جومات کې ناست دی
هغې پورې فرشتې مسلسل دغه دعاګانې کوي ما لم یؤذ فیه وما لم یحدث څو پورې چې ده خپل له ژبې نه یا خپل د لاسونو چا تکلیف نه وي رسولی جومات کې ناستې غیبت شروع کړو نو ته بل ته تکلیف ورسو لہذا د ده عمل ضایع شي بیا فرشتې دله دعاګانې نه کوي لیکن د ده اعمال صحیح دي دی ناستې تلاوت کوي دی خپل مراقبه کوي دی ذکر اذکار کوي دی نفلونه کوي یا اسې ناستې د جمعه په انتظار کې چا تکلیف نه رسي لاس نه او ژبې نه فرشتې د لپاره دعاګانې کوي یا دا رسو پورې د عدس نه وي مات شوی عدس یې مات شو د هغې پورې بیا والا فرشتې دعاګانې نه کوي بیا هغې نه وروستو د جومات په دله پکار ده چې بهر لاړ شي اودس وکړي او بیا راشي نو دا څه شی دی دا د جومات عظمت دی دا د مسجد چې کوم دی عظمت دی او فضیلت دی چې تعالی الله تبارک وتعالی یو قدم باندې نیکیانې راکوي جومات ته کوم قدمونه اخیستلی کېږي هغه بې ځایه نه ځي جومات باندې کومه پیسه لګي هغه بې ځایه نه ځي جومات ته چې ته راغلی کېناستې نو دا ستا چې کومه ناست سره دا فضول نه ځي په دې باندې الله تبارک وتعالی تعالی اجر راکوي او دې سره سره بیا دا جومات کې ناسته الله تبارک وتعالی کم قائم مقام ګرځول نه مخکینو امتونو طریقه دا وه چې هغو پر رهبانیت اختارو یو غار کې به کېناستل یو ځای کې به کېناستل بیا خلقو سره به تعلق نه ساته یو صحابي راغی عثمان بن مسعود رضی الله تعالی عنه یا رسول الله مال اجازت راکړه موږ له چې موږ هم رهبانیت اختیار کړو مخکینو قومونو شان ته نو نبي علیه الصلاة والسلام ورته ارشاد فرمایو ان ترهب امتی الجلوس فی المساجد انتظار الصلاة زما دی امت رهبانیت دا دی چې جماعت کې د مونځ په انتظار کې ناست وي دا دو لپاره رهبانیت دی 15 منټه مخکې راغلی 10 منټه مخکې راغلی ګنټه مخکې راغلی بانګ لپاره راغلی دا ټول ټایم ستا ضایع لانلو الله تبارک وتعالی په دې کې تعالی اجر راکوي دا د جماعت فضیلت نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي کم خلق چې تیارو کې جماعتونو ته ځي ماسخوتن مزد روان دی د سار مزد روان دی چې که موږ تاسو غفلت کې پراته یو اکثریت نو هغه هم د هغې جدا هغه اجر نبی علیه الصلاة والسلام بیان کړی دی ببشر المشائین فی الظلم الى المساجد بالنور التام یوم القیامه کم خلق چې تیارو کې جماعتونو ته ځي هغو لپاره زیری ورکه چې الله تبارک وتعالی به دوله د قیامت په ورځ باندې کامله رڼا نصیب کوي تیارې کې ته جومات ته روان وې الله ستا د دې رڼا د تیارې کې تلل دا هم بې ځایه نه بوځي د دې بدلې کې تعالی د قیامت په ورځ باندې رڼا راکوي نو دا جوماتون د تلل که د ورځې وي او که د شپې وي الله تبارک وتعالی د هغې جدا جدا اجر راکوي او بیا نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي تاسو وګورئ چې یو کس جومات سره زړه نښتی دی او دی جومات ته روان دی هر وخته نو دله ګواهي ورکوي چې دا سړی مسلمان دی اذا رأیتم الرجل یتعاهد المسجد یو سړی تاسو ولیدو چې د هغه تعلق جومات سره دی د جومات خدمت کوي جومات کې مونځ کوي د جومات صفایي کوي جومات سره د تعلق دی فاشهدوا له بالایمان دله د ایمان ګواهي ورکوي چې دا سړی واقعتا مسلمان دی فإن الله يقول ذكر الله تبارك وتعالى فرمي إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر جماعتون هغه خلق آبادي چې هغه الله باندې او قیامت پر ورځ باندې ایمان وي نو یقینا دا سړی مؤمن دی لہذا دله د ایمان ګواهي ورکا